نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. درشي پشو سرو فرمائي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. زما ډیرو معززو علماء کرام، عظامو او قدرمنو طالب العلمانو او خصوصا د دې مدرسې اراکینو، دا ډیر د خوشحاله ځای دی چې الله جل شانه په یو علمي روحاني اداره کې یو داسې پرتمینه غونډه جوړه شوه او موږ ته الله جل شانه په دې کې د شراکت توفیق نصیب کا. نو الله جل شانه د دغو اراکینو خصوصا د محتمم او نائب محتمم او دیگر مسؤلینو ته مزید توفیق ورکړي چې همداسې جامعې دپاره څومره خدمت دوی کړی او نور خدمت توفیق هم ورته نصیب شي. دا خو د علماو عقایدو مسله ده چې د الله جل شانه د رضا علامه دا ده چې کوم انسان ته الله جل شانه د نیکۍ او توفیق نصیب او د الله جل شانه د ناراضګۍ علامه دا وي چې انسان د نیکۍ او توفیق سلب شي. نو چې انسان ته الله تعالی جل شانه د خدمت مقام سعیده کی بیا خصوصا د دینی خدمت او د مدارسو، نو یقینا دا کسان د خدای پاک په نزد باندې لوی رتبه ولا خلق دي او الله تعالی جل شانه ته مقبول خلق دي. الله تعالی جل شانه د دې خلقو ناراضي دي، نو الله پاک دی مزید خدمت توفیق ورته نصیب کی. د دارالعلوم دیوبند مؤسس محمد قاسم نانوتوی رحمه الله چې د خپل عصر یو ډیر لوی عالم تیر شوی او علماء ورته حجت الاسلام لقب ورکړی. د هم عصر یو بل عالم و مولانا محمد نانوتوی رحمه الله. دغه نه چا پوښتنه وکړه چې هر چاته الله تعالی جل شانه علم ورکوي، خو دومره مقبولیت چې محمد قاسم نانوتوی رحمه الله ته نصیب شوی دی، د دې وجوهات څه؟ د دومره علم چې الله جل شانه دته نصیب کړی و، د دې څه وجوهات و چې بیا د علم په ټوله دنیا کې مقبول هم شو؟ محمد یعقوب نانوتوی رحمه الله ورته فرمایل چې دې یو څو وجوهات و. یوه وجه دا و چې طبي لحاظ سره یا د طبي اصولو لحاظ سره محمد قاسم نانوتوی رحمه الله معتدل مزاج سره و، یعنی مزاج معتدل و. کوم انسان چې مزاج معتدل وي هغه نه بیا افراط، نو خدای پاک دته داسې یو مزاج نصیب کړی و، یو حلم الله تعالی ورته نصیب کړی و چې دا د دې سبب شولی د علم په ټوله دنیا کې خپور شو. د دې دپاره یو مخه مثال ویلی شو چې زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې په ټوله دنیا کې یو لوی برجسته عالم دی، د ده مقبولیت همدومره وه چې هغه ته هم الله تعالی جل شانه اعتدال المزاج نصیب کړی و. یو کس ده ته راغله، ورته ویې فرمیل چې دا لوی د انسان لوی قضای حاجت دا خوږه دی او که تریخ دی؟ و داسې نامناسبه پوښتنه کول بیا د دې لوی عالم نه. خو دا انسان
د ده اعتدال المزاج و. ده ورته وویل چې که چېرته ګوي یعنې هغه صورت کې وي چې کله دا لنده وي او کله چې بیا د دې نه وچ شي نو بیا انسان قضای حاجت بیا ترخه وي. بیا سړي ورته ووایي چې تا په خپله باندې دا خوړلي دي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې یا خو ما د دې نه معلوم کړی دی چې مچ په خوږه شي باندې کینی، نو کله د انسان قضای حاجت چې لنده وي مچان ور باندې کینی او کله چې وچ شي نو بیا مچان نه ور باندې کینی. ما د دې نه دا خبره معلومه کړې ده. نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله اعتدال المزاج و. نو که داسې یو نامناسبه پوښتنه تا نه وشي هم باید ته په هغه باندې غصه نه شې، قهر نه شې، بلکې هغه ته داسې قانع بخشه جواب ورکړي چې هغه تسلي ور باندې حاصله شي. نو که چې انسان کې داسې قناعت او داسې حلم موجود وي، داسې اعتدال موجود وي، هغه دین ته ډیر خدمت کولی شي. او که څوک دغه طبیعت نه لري نو هغه په ډیر ادنا شیانو باندې خلک خفه کوی شي او دا کولی شي چې د خلک نه دین نه خلک متنفر کړي.